بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې کله امام پر رکوع وي مقتدی ټوخ ورته وکړي چې زه دا یم رالمه لږ رکوع وځنډوه چې دا رکعت تر سره ونیسم، دا کار جایز دی که جایز نه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی او د ده پر دې ټینګار دی چې دغسې ځنډېدل دا جایز نه دی. که څه هم بعضو علماو ویلي دي چې امام که پوه سو چې سړی را روان دی، که یې پېژندي نه دې ورته درېږي، که یې نه پېژندي ورته ودې درېږي، لږ دې رکوع ورته وځنډوي. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله مطلق حکم دا دی چې دا کار دې نه کوي. حتی په بعضو اقوالو کې ویلي دي چې د امام دغسې ځنډېدل دا ریا ده او ریا شرک دی، نو لہذا مقتدي ته جایزه نه ده، امام ته جایزه نه ده چې انتظار ورته وکړي او نه دې مقتدی دا هڅه کوي. بحر جل اول صفحه 334. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.